السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شمس مزدی مسعودی یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ګران دوستانو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ که چېرته هم سبسکرایب کړی نه وي تر څو نورې په زړه پورې ویډیوګانې هم ترلاسه کړئ. نو زموږ موضوع چې دا نن ټچ او رینګر دی کوم چې د دویم فصل مربوط کیږي او دا لسمه ویډیو ده یا لسم درس ده زموږ. ټچ څه شته وایي؟ ټچ کوم کارونه چې د موبایل په سکرین باندې کیږي هغه د ټچ په واسطه کیږي. لکه نور کله به پخوا چې به وو ساده نوکیا موبایلونه به وو، مثلا موږ به په بټنو باندې کار کوو او هر څه کار به هم چې کوو یعنې په بټن واسطه به هم کوو. اما نن سبا چې شی ده ټول د ټچ د لارې نه ده. کوم کارونه چې کوو مثلا دغه پخوا بیا یو ځای نور رقم موبایل هم راوتل چې 250 ورته لکه دا او ټچونه چې دي پخواني ماډلو ټچونه چې وو په لیم باندې به لیم کېدل به یعنې په شیشې یا سکرین پورې. اما نن سبا چې دي ټول جاکي دي یعنې جاک ریبن لري یا ریبني دي. دا ریبن به یعنې نصب کېږي او بیا به کار کوي. ګران دوستانو دا د نن سبا د سکرینو او ټچونه دي. دا ګورې مثلا دا سکرین شو او دا یې ریبن ده او دا چې دا یې د ټچ ریبن ده. نن سبا کوم موبایلونه چې دي دغه شیشه او ټچ یو ځای راځي. تاسو نشئ کولی چې دغه ټچ ورته تبدیل کړئ ځکه په دغه وخت کې موږ داسې پیشرفته ماشینونه نه لرو. که چېرته دغه وي هم هغه ماشینونه تقریبا 4-5 لکه روپۍ ورکوي. نو موږ کوم عادي انجینران د موبایل چې یو نشو کولی چې دا تبدیل کړو. نو څه به کوو؟ دا مکمل ورته اچوو. او بل شی ده د دې پاسه یو ګیلاس ده ګران دوستانو. دا ګیلاسونه دي د دغه موبایل تاسې وینئ د G3 2016 یا 2014 موبایلونه دي او ټچ یې جدا برخه لري او نور جدا برخې لري. او دا چې دا د ګرانډ موبایل ټچونه دي دا بیا تاسو کولی شئ په اسانۍ سره تبدیل کړئ. شیشه جدا لري دا موبایلونه او کومه ریبن د ټچ دغه جدا لري. یعنې هسې نه ده لکه دغه اوسني چې مثلا موږ یې نشو کولی چې په اسانۍ دا ډېر په اسانۍ کولی شئ تبدیل کړئ. هغه ماډلونه چې مثال دا ریبن دا رقمه لري یعنې ټچ جدا کېږي هغه به زه درته په ډسکرپشن کې د ویډیو هغه کمی لرم چې ویې ګورئ. او بله موضوع چې ده زموږ د رینګر ده. رینګر چې شته وایي رینګر کوم اوازونه د نعتونو یا موږ ته چې څوک زنګ ووایي او اواز یې جګ کړو یا همداسې زنګ وایي څه شی مربوط کېږي د رینګر یا موږ په خپله ساده ژبه کې چې لاډ سپیکر ورته وایو. نو دغه برخه ده. دا په څو وخت کې خرابېږي؟ 2 وختو کې خرابېږي. یو دا لاډ سپیکر یا رینګر چې دي په خپل منځو کې ډېر نري سیمان لري. کله چې نري سیمان وسوځي دا نو بیا کار نه کوي. او بل داسې خرابېږي چې مثال زیات موبایلونه دا د کاریګرو ډېر خرابېږي چې د خاورې سره یې دوړو سره کاري. نو دا برخې ته یو رقم مقناطیسي ذرې دي هغه رسېږي چې کله هغه ذرې ورسېږي دا غږ بیخي داب کوي یا بیخي کار نه کوي. لکه په دغه رینګر کې تاسو کتای شئ د واډې واډې ذرې دي. دا د دې سبب کېږي چې دغه رینګر بیخي داسې یو رقم اواز کوي لکه غومبسه. نو هغه به تاسو څه شی کوئ؟ تبدیلوئ به یې. اوس درته ښیم چې رینګر څنګه چک کېږي. تاسو لومړی باید پاور سپلای ولرئ. پاور سپلای تکمه وایو. پاور سپلای تکمه مو وویله ګران دوستانو. اوس یې مثبت و منفي رااخلو. مثبت و منفي رااخلو. اوس موږ
جوړ او ناجوړ دلته پې معلوموو چې دا یا دا رینګر یا لاوډ سپیکر جوړ دی که نه دی جوړ. ګران دوستانو کوم لاوډ سپیکر چې आवाज وکړي کیدای شي تاسو به आवाज اورئ دا جوړ دی او کوم چې आवाज نه کوي یا جوړ نه دی زه یو بل هم درته چې کوم د انده आवाज چې دا په دې معنی چې دا جوړ دی بلم چې کوم درته دام جوړ دی اوس درته چې خراب یا غم خیمه ګران دوستانو دا आवाज نه کوي دا په دې معنی چې دا کوم مابین کې یا منځ کې رابطې دي دا خطا شوي دي نو دا شی دا سوځېدلی دی تاسو بیا ضرورت لرئ چې کوم یو بل رینګر تبدیل کړئ د موبایل ته نو هیله لرم چې ویډیو به هم تر اخره لیدلې وي او څه به هم ترې زده کړي نو د ډېرو ویډیوګانو دپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ شمس مزدي مسعودي تر راتلونکو ویډیوګانو خدای په امان ښه وخت ولرئ